ونما السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې روغ جوړ بوئ. موږ او تاسو به په نننۍ درس کې په دې باندې پوه شو څه ډول کولی شو دوه مجهوله لومړی درجات معادلات د ګرا په طریقه باندې ساده کړو. که څه هم د دوه مجهوله لومړی درجاتو معادلاتو د حل لپاره د اپناو تویزي طریقې چې د ستاندر دي کم وخت کې د معادلات حاصل یا د مجهولونو حاصل لاسته په هغې باندې راځي. یو دوه سواله کار کوو تر څو تاسو یې طریقه سره اشنا شئ. لومړی باید ګرا وپېژندو چې دیکارت قاعده لومړی باید وپېژندو. وهی دیکارت قاعدې سره باید لومړی اشنا شو. دیکارت قاعده دوه مستقیم خطونه څخه عبارت ده چې عموداً یو بل قطع کوي. یو هاتې عمودي ده او دویم هاتې افقي ده. یو عمودي او دویم افقي ده. عمودي هات د وای محور، افقي هاتې د ایکس محور بلل کېږي. یعنې افقي چې ده ایکس محور، عمودي وای محور ده. له مبدا څخه ایکس محور هی طرف مثبت قیمتونه اخلي او له مبدا څخه چپ طرف منفي قیمتونه. په همدې ډول وای له مبدا څخه پورته مثبت او لاندې منفي قیمتونه اخلي. همدې شکل ته د دیکارت قاعده یا د وضعیاتو کمیت ویل کیږي. په دې کې بحثونه په درو حالتونو دي. یا به دوی په یو نقطه کې یو بل قطع کوي په دې ډول، یا به یو بل باندې عمود وي، یا به دوی یو له بل سره په دې ډول موازي وي. که چیرې خطونه یو له بل سره موازي وي نو موږ وایو چې معادله خل نه لري. که چیرې په یو نقطه کې یو بل قطع کړي وي نو معادله بیا مشخص حل لري. که چیرې پر یو بل باندې په دې ډول عمود وي نو بیا موږ وایو چې معادله بې نهایته حلونه لري. په دې ډول دقت وکړئ. که چیرې په یو نقطه کې یو بل قطع کړي وي، که چیرې په یو نقطه کې یو بل قطع کړي وي نو موږ وایو چې معادله مشخص حل لري. په دې ډول که چیرې په یوه نقطه کې قطع کړي وي یو بل سره دغې خط ته که چیرې یو ایکس مثبت بي یو وای مساوي له سی یو سره وایو، یعنې سی یو معادله. همدغه شکل له ا دوه ایکس مثبت بي دوه وای مساوي له سی دوه سره وي. یعنې موږ ویلو چې دوه مجهوله لومړی درجه معادلات چې ده دوی معادلې دي. که چیرې دا لومړی معادله او دا دویمه معادله وي په یو نقطه کې یو بل قطع کې موږ وایو چې معادله مشخص حل لري او خطونه یو بل چې کړي دي یو بل سره قطع کړي دي چې دې ته متقاطع خطونه ویل کیږي. دا لومړی حالاتو. دویم حالت کې به دوی یو بل څه ډول وي، یو بل سره به موازي وي. په دویم حالت کې به دوی یو له بل سره موازي وي. دې ته ایکس محور وایي، دې ته وای محور ویل کیږي. که چیرې موازي په دې ډول نو موږ وایو چې معادله حل نه لري. دغه که چیرې یو ایکس مثبت بي یو وای مساوي له سی یو سره وي، دویم هاتې که چیرې دوه ایکس مثبت بي دوه وای مساوي له سی دوه سره وي نو موږ وایو چې دو یو له بل سره مساوي ده، معادله حل نه لري. په دې کې مشخص حل لري. په دې کې مشخص حل لري. په دې کې حل نه لري. کله چې خطونه یو له بل سره موازي وو
حل نه لري. دریم حالت ته دقت وکړئ. په دریم حالت کې به یو بل باندې منطبق وي. ایکس محور وای محورو که چیرې داسې و چې خطونه یو بل باندې منطبق وو په دې ډول یو خط په دې ډول لاړو دویم خط هم په همدې باندې پاسه تللی وي یعنی په یو نقطه کې د یو بل په تمامو نقطو کې د یو بل سره چې وي د تماس په حالت کې نو موږ وایو چې دغه معادله بېنهایته حل لري. که لومړی معادله یې هم په همدې ډول یو ایکس مثبت بي یو وای مساوي ل سی یو سره وي دا لومړی معادله. دویمه معادله هم په همدې ډول وي یو ایکس مثبت بي یو وای مساوي ل سی یو سره وي. وایو موږ چې معادله خطونه یو بل باندې منطبق دي او معادله بېنهایته حلونه لري. په دې حالت کې معادله بېنهایته په دې حالت کې معادله منطبق دي او بېنهایته حل لري. په دې کې موازي دي خطونه یو له بل سره موازي دي. کله چې موازي وي حل نه لري کله چې منطبق وي بېنهایته حل لري او په دې کې په یو نقطه کې قطع شوي دي. څه ډول دي؟ متقاطع دي. کله چې متقاطع وي نو موږ بیا وایو چې معادله مشخص حل لري. دقت وکړئ دوباره یې درته تشریح کوه. موږ نظر دقت کوي دې ته دوه مجهوله لومړۍ درجې معادلاتو د حل لپاره درې حالته لرو. لومړی حالتو معادله په یو نقطه کې یو بل قطع کوي. کله چې قطع کول یعنی متقاطع شول خطونه مشخص حل لري یا بو یو بل ته موازي وي. کله چې موازي معادله حل نه لري. دریم حالتو په یو بل به منطبق وي. کله چې منطبق شول معادله بېنهایته حل لري. رزو یو سوال ته په سوال باندې کار کوو. ایکس مثبت وای مساوي څلورو سره همدغه سوال می د تیرې ورځې برنامه کې هم درته صده کړی و. په دې برنامه کې هم په دې باندې کار کوو. ایکس مثبت دوه وای مساوي دالې او سره لومړی معادله یې ایکس مثبت وای مساوي ل څلورو سره ده. دویمه معادله مساوي ده ل 2x x مثبت 2y ل او سره. کله چې موږ غواړو همدغه معادله د ګراف په طریقه باندې ساده کو په دې ډول یې ساده کولی شو. دقت وکړئ. لومړی باید موږ او تاسې په لومړۍ معادله کې د x قیمت پیدا کول دپاره y صفر کو او د y قیمت پیدا کول دپاره x صفر کو. په همدې ډول دویمه معادله کې د x پیدا کول دپاره y صفر کوو او د y پیدا کول دپاره x صفر کوو. په دې ډول x y کله چې وغواړو د y قیمت پیدا کړو د x صفر کوو. کله چې x صفر کو y مساوي کیږي ل څلورو سره. د x قیمت پیدا کول دپاره باید د y موږ صفر کو یا مساوي په صفر کو. کله چې د y پر ځای صفر وضع کو نو x به مساوي شي ل څلورو سره. دویمې معادلې ته دقت وکړئ. x y د x پیدا کولو دپاره y صفر کوو. کله چې موږ y صفر کولو صفر ضرب دوه صفر کېږي. x به مساوي شي ل اوو سره یعنې y مو صفر کو x مساوي شو ل اوو سره.
دی وای قیمت پیدا کول لپاره x صفر کو. کله موږ چې x صفر کو وای به مساوي شي 2 وای به مساوي شي له سره و کچري پر 2 باندې وشو مساوي کېږي له 3.5 سره. همدغه خط موږ او تاسې د وضعیا کمیاتو کې وضع کوو په دې ډول x موږ چې صفر کو وای 4 یعنی x صفر وای 1 2 3 4 کله مو چې a وای صفر کو x 4 شو وای صفر x وای کله مو چې x صفر کو وای 4 شو وای صفر کو x 4 2 3 4 په همدې ډول دویمه معادلې ته دقت وکړئ. دویمه معادله کې کله چې موږ وای صفر کو x او سره مساوي شو وای صفر x او 1 2 3 4 5 شپږ اوه کله چې موږ x صفر کو وای 3.5 1 2 3 5 لومړی حد له 4 څخه تیر شوی ده په دې ډول. دویم حدو له 3.5 او 7 څخه تیر شوی ده په دې ډول. لومړی حد د x مثبت 4 x مثبت y مساوي 4 معادله شوه x مثبت y مساوي 4 معادله شوه. دویم x مثبت y مساوي و چې قیمتونه هم په دې ډول پیدا کړي x مثبت 2y مساوي له سره دویمه معادله په دې ډول شوه. موږ او تاسو اوس باید هغه نقطه پیدا کو چې دوی یو بل کې کته کړي دي چې عبارت ا نقطه لیدي څخه ده. ا نقطه عبارت لیدي څخه ده. دا نقطه هم x ته او هم باید y ته مشخص شي. نظر x ته یو ده او نظر y ته دروته ده. نو موږ وایو چې x ته یو ته ده y ته دروته ده. د x قیمت مساوي لیو سره د y قیمت مساوي د ل درو سره. د y قیمت مساوي ل درو سره او د x قیمت مساوي لیو سره ده. دقت وکړئ موږ یو سوال چې عبارت x مثبت y مساوي 4 x مثبت 2y مساوي ل سره ده همدغه غواړو د ګراف په طریقه باندې ساده کو. د ګراف لپاره موږ او تاسو باید د x او y په لومړی معادله کې د x قیمت لپاره د y قیمت لپاره x صفر او د x لپاره y صفر کوو قیمتونه پیدا کړل. په دوه معادله کې مو هم په همدې ډول د x قیمت پیدا کول لپاره مو y صفر او د y پیدا کول لپاره مو x صفر کو. همدا قیمتونه موږ او تاسو د وضعیا کمیاتو کې وضع کړل. په وضعیا کمیاتو کې موږ ویلي وو کله چې په یو نقطه کې کته کې نو حدونه متقاطع شول مشخص حل بلري. دلته موږ ته حل څه ډول لاسته راغلو مشخص حل موږ ته لاسته راغلو. موږ ته مشخص حل لاسته راغلو. که چیرې داسې وه چې دا حدونه یو بل ته موازي شوي وه نو موږ بیا ویل چې معادله حل نه لري. که چیرې همدا حدونه په یو بل باندې په دې ډول دویم حد په دې ډول تللی وه یعنې منطبق شوی وه نو موږ ویلی چې معادله بې شمېره یا بېنهایته حلونه لري. د دې لپاره چې په لنډ ډول موږ او تاسې پوه شو چې حدونه یو بل ته موازي دي خطونه منطبق دي په یو بل باندې یا متقاطع دي یا داسې وایو چې مشخص حل لري بېنهایته حل لري هیڅ حل نه لري. د دې لپاره لنډ یو څو نکتې درته ښیم له هغې سره اشنا شئ. انشاءالله په اسانۍ سره به تاسو نظر چرجوباته سوال په اسانۍ سره حل کړئ چې سوالونه یو بل ته منطبق موازي یا متقاطع دي. لومړی په دې ډول دقت وکړئ که چیرې داسې وه چې A1 پر A2 مساوي 9 ل B1
پر بی 2 سره نو موږ وایو چې حدونه څه ډول دي متقاطع دي حدونه متقاطع دي یو مشخص خل لري که چیرې داسې و معادله وه موږ او تا سره په دې ډول A یو x مثبت A یو x مثبت B یو y مساوي ل C یو سره A 2x مثبت B 2y مساوي ل C 2 سره په دې معادله کې که چیرې دا A یو پر A 2 مساوي نه و ل B یو پر B 2 سره مساوي نه و موږ وایو چې معادله په یو نقطه کې کته کوي او مشخص خل لري په یوه نقطه کې کته کوي او معادله چې دا مشخص حل لري که چیرې داسې وه چې A یو پر A 2 مساوي و ل B یو پر B 2 مساوي نه وي ل C یو پر C 2 سره بیا موږ وایو چې حدونه یو بل ته موازي دي حدونه څه ډول دي موازي دي خل نه لري موازي دي خل نه لري دا لومړی دا دویم او دا دریم حالت که چیرې داسې وه چې B یو پر B 2 مساوي وه د C یو پر C 2 سره بیا موږ وایو چې یو بل باندې منطبق دي بشمیره حل لري پر یو بل باندې منطبق دي بشمیره حل لري نظر دې درو حالتونو ته تاسو د سوال په سوال باندې د کار کولو څخه بغیر کولی شئ وایئ چې حدونه یو بل ته موازي دي منطبق دي متقاطع دي یا داسې وایئ چې مشخص حل لري بې نهایته حل لري هیڅ حل نه لري نظر د درو حالتونو ته تاسو جواب پیدا کولی شئ نظر دی حالتونو ته جواب پیدا کولی شئ کله چې مشخص حل ولرلو نو یو بل ته متقاطع دي کله چې موازي حل نه لري کله چې منطبق نو بنهایته حل لري ان شاء الله تاسو به د نن ورځې په درس باندې پوه شوي وای زموږ او تاسو د نن ورځې د درس موضوع د ګراف په طریقه باندې دوه مشغوله لومړی درجاتو معادلې حل لاسته راوړل لومړی موږ او تاسو د کارت قاعدې سره اشنا شو چې دوه مستقیم خطونه دي یو بلې کاته کړي دي چې عمودي خط د وای محور او افقي محور د ایکس محور په نامه یادیږي په دې قاعده کې که چیرې دوه خطونو یا دوه معادلو عمودا یو بل کاته کول حل مشخص لري متقاطع دي که چیرې داسې و چې یو بل ته موازي حل نه لري که چیرې داسې و چې یو بل باندې منطبق و بنهایته حل لري یو سوال مو ساده کو د ایکس او وای قیمتونه مو لاسته راوړل بغیر له دې څخه چې موږ او تاسو سوال ساده کو موږ او تاسو پیدا کولی شو چې مشخص حل لري معادله هیڅ حل نه لري معادله بنهایته حل لري چې موږ وویل که چیرې یو پر A2 بی مساوي نه و د بی یو پر بی 2 سره مشخص حل نه لري یو پر A2 مساوي و د بی یو پر بی 2 سره اما مساوي نه و د سی یو پر سی 2 سره نو بیا موږ وایو چې موازي دي هیڅ حل نه لري که چیرې داسې وي چې بی او سی مو یو له بل سره مساوي و نو بیا موږ او تاسو ویلی شو چې معادله بېنهایته حلونه لري او یو بل ته موازي دي انشاءالله چې تاسو به د نن ورځې له درس څخه یو څه زده کړي په دې درس کې همدغه نکتې چې دي بېنهایته مهمې دي دا در سره نوټ کړئ دا په دې باندې ځانونه پوهه
کړای در سره نوټي کوي او په دې باندې ځانونه پوي کوي دلته باید موږ او تاسې ای یو ای دوهم ذکر کو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ